امام ابن الاثیر رحمه الله په خپل مشهور کتاب الکامل فی التاریخ کې یو ناشنا واقعه راخستې ده چې کله مکه مکرمه فتح شول نو دلته چې بعضې د دین نه لرې خلک مشرکین یا یهود نصارا موجود ول هغوی د تیښتې لاره اختیار کړه چې د مکې نه بل طرف ته ولاړ شي د هغوی نه یو صفوان ابن امیه ابن خلف و هغه د مکې مکرمې نه جدې ته وتښتېدی نو لږ وخت تیر سو جلیل القدر صحابي عمیر ابن وهب رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته راغلی ورته وویل چې صفوان خو زموږ د قوم مشر و زموږ د قوم سردار و هغه اوس د مکې نه تښتېدلی دی جدې ته موږ غواړو تاسې هغې ته امان ورکئ او هغه بیرته مکې مکرمې ته راشي نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل هو آمنون هغه په امان دی هغه ته مو امان ورکئ او نبی صلی الله علیه وسلم پګړي یا لنګوټه ورکړل ورته ویل چې کله صفوان مکې مکرمې ته راځي دا بګړي ورکئ چې دا یې په سر وي چې نور صحابه کرام خبر سي چې صفوان ته امان ورکړل شوی دی عمر رضی الله عنه روان سو جدې ته نو هلته صفوان پیدا کړ او صفوان ته وویل چې نبی صلی الله علیه وسلم په تمامو انسانانو کې نرم طبیعت شخصیت دی او په تمامو انسانانو کې خوش طبیعت شخصیت دی او په تمامو انسانانو کې رحم دله او صله رحمي والا شخصیت دی او هغه ته امان درکوي رضا بیرته مکې ته ولاړ سو د دې نه وروسته صفوان رالی مکې مکرمې ته او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره یې وکتل او دا یې ورته وویل چې عمیر ماته وایي ګواکې تا موږ ته امان راکړی نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې هو عمیر رښتیا وایي موږ تا ته امان درکړی بیا صفوان ورته ویل چې ما ته د ایمان راوړلو لپاره 2 میاشتې اختیار راکړه زه به همدلته مکه کې اوسېږم 2 میاشتې به ما ته اختیار وي نبي صلی الله علیه وسلم ډېره ناشنا خبر ورته وکړل ول ته خو 2 میاشتې غواړې تا ته 4 میاشتې اختیار دی همدلته مکه مکرمه کې صفوان اوسېدی چې دا وخت لا نه و پوره سوی صفوان رضی الله عنه ایمان باندې مشرف سو ایمان یې قبول کړ او د دې نه وروسته بیا د حنین او طایف په غزا کې هم شرکت کړی او بیا داسې کلک مسلمان ورنه جوړ شوی دی چې حساب یې نو همدلته بیا په مکه مکرمه کې د وفات شوی دی وطنوالو عزیزانو غرض دا دی چې د خپل وطن نه بیرون مه ځئ دا وطن زموږ او ستاسو ګډ کور دی راشئ ټول په ګډه باندې د خپل وطن ته د خپل ولس ته خدمت وکړو ناامیدي نه ده پکار په سوشل میډیا کې چې کم خلک منافقت کوي او د تشویش خبرې نشر کوي هغې ته غوږ مه نیسئ زموږ او ستاسې ګډ کور دی راشئ د دې د آبادولو لپاره کار وکړو د اسلامي نظام لپاره کار وکړو خپل خدمت ته ملا وتړو راشئ مینه خپره کړو راشئ یو بل ته د دوستۍ د ورورګلوۍ لاس ورکړو موږ او تاسې ټول ورونه او خویندې یو که ته هم له وطنه ولاړ شې او زه هم له وطنه ولاړ شم نو دا وطن به چاته پاته وي آیا تاسو دا نه وویلي چې وطن موږ ته د مور حیثیت لري نو تاسو بیا خپله مور پرېږدئ وطن پرېږدئ او بل ځای بیرون ته تښتئ نو دا خو د حل لار نه ده د حل لار دا ده چې راشي په دې خپل وطن کې پاته سو د خپل وطن وګورو د خپل وطن څار وکړو د خپل وطن دپاره خدمت وکړو ستاسې د اسلامي پوښتنو ځوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب